ها دا یو ورځ سوال کړی دی وی فیسبوک کې مې یو قصه لیدلې وه او چې کله څوک داسې وي چې فیسبوک کې مې لیدلې وه نو بیا دې الله رحم وکړي لازم به تحقیق کوې ځکه چې دا فیسبوکي مولیان مفتیان او د ټیک ټاک دا او د واټساپ دا ډېر شوي دي یعنی ښایسته شکل جوړ که بیان کو تا څوک څه پېژني پېژني ښه ښکلی یا سر باندې رومیال یا پټکې یا شروع که ځان ته فضیلت شیخ ولیکه تا ته څوک څه وایي او شارټ کټ لارې خلکو ته ښایي مشهور به شي واټساپ ګروپ به جوړي ما دا کسان اکثر به دې ګروپونو کې وراچوي نو ما خپل نمبر بیا بند کړو چې ما څوک ګروپ کې نشي اچولی د پلاني شیخ ګروپ او د پلاني ګروپ او والله که یو پکې هم پېژنم او سوال به راغلی نو او د هغه جواب به راغی سوال به راغلی او د هغه جواب به سوال به راغلی جواب به راغی جرأت په فتوا باندې او بس روانې دي بس او لازم خپل اشتهار خو پکې لازم کیږي یعنی بیان ورکوي زمونږ جي د واټساپ نمبر دا دی او زمونږ جي د ټلیفون نمبر دا دی او یو خو پکې دی پاکستان کې هغو سره د بینکونو اکاونټونه هم ورکوي 3 اکاونټه په د بینک هغه په ویډیو کې داسې ځي راځي اوس ما ته دا پته نشتي چې د بینک اکاونټ ته به بیان لپاسه سله ورکوي خو پوه شئ که پټه اشاره ده شوړه پکې راوړئ که نه پورې کې بیان اوري دا خو موږ کې وو والله چې دا الحمدلله والله دې موږ په دې باندې مرګه پوره قایم دایم ساتي او ځکه بعضو کسانو سره قدر د دې مسلو نه وي ځکه چې هسې ورته بیانوو لله فی الله نو دا ولې د واټساپ نمبر پکې دی دا ته یو حقیقت ویم کېدای شي بعض کسان په دې سره خفه شي خو چې کوم خلک برابر وي هغه به نه خفه کېږي د واټساپ نمبر ته څه ضرورت دی او د رابطې نمبر ته څه ضرورت دی ته دومره کم دي چې د امت مشهور عالم وي او تا ته چا ویلي چې ته بیان کوه او تا ته چا ویلي چې ته فتوا ورکوه تا سره د کم عالم تزکیه ده کم عالم ویلي چې ته تکړه عالم یې ته بیان کولی شي هر سړی لګیا د بیان وکړي که په لاره باندې ولاړې ګاډۍ کې سامان خرڅوي هغه هم دین بیانوي که دکان کې ناست تجارت کې هغه هم دین بیانوي که نیمچه مولا دی یو هغه هم دین بیانوي که حکیم دی یو هغه هم دین بیانوي او بس هلته اسانه طریقه دغه ده نو فیسبوک کې دا قیسې ډېرې نشر کېږي او دغه خلک بیا نشر کوي ډېر او چې بیا ورسره د غم ساز ولګوي دی ورته پروت دي سترګو نه اوښکې راواتي او یو قیسه روانه اوس قیسه دلته دا ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه دې قیسې ته ګوره دا راته دقې شان بیانوي ورسره د غم ساز هم ولګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو د کعبې د دروازې سره ودرېدو او تپوس یې وکړو چې بلال کوم ځای کې دی رضی الله عنه بیا وی چې بلال رضی الله عنه راوغواړئ وی چې کله راغی نو قریشو ته ووایي چې ای قریش ما ته هغه ورځ یاده ده چې کله به تاسو دته پړي اچولي او دی به هم د مکې په غرونو کې راښکودو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې بلاله ورننوځه کعبې ته او زما سره په کعبه کې دننه نن صرف ته مونځ کې بل څوک به نه او بیا بلال ته ووایي چې په دې کعبه له پاسه ودرېږه اذان وکړه وایي چې کله بره ختو نو ختی نه شو نو نږدې ابوبکر صدیق عمر بن خطاب ولاړو رضی الله عنه نو د هغوی په اوږو باندې خپې کېښود او بره وختو نو په هغه ټیم کې ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې بلاله په الله مې دې قسمي دا کعبه د الله په نزد ډېره عزتمنه ده خو ته د دې کعبې نه نن زیات عزتمني نو ضرور وایي چې دا قیسه شتي او که نه الجواب دا قیسه د کتاب البطن په 2 جلد 14 صفحه کې ده داسې رسو کې به رښتیا ووایي کتاب البطن یعنې د خېټې کتاب د هغې په 2 جلد 15 صفحه کې ګوره نه له دې سر شته نه د پې شته
بلکې زه به درته پکې داسې جملې وښیم چې هغه دلالت کوي په دې باندې چې دا قصه باطله ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې بلال چی شو او بلال دې ما سره ننوځي صرف منظره. نو دا خو غلطه په دې ده چې په دغه ورځ خو کله چې رسول الله وسلم مکې ته ورننوتو نو بلال رضی الله عنه د هغه سره و بلکل جو. نو څنګه اواز کوي چې چی شو بلال؟ دویم صرف هغه مونځ نه دی کړی ورسره دننه اسامه بن زید عثمان بن طلحه رضی الله عنهما د دوی باره کې هم راځي چې دوی په هغه ټیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کعبه کې دننه ولاړ او حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته خلاصه بیان کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په کال چې مکې فتح کړه کعبې ته ورغی عبدالله بن عمر وی او اسامه ابن زید رضی الله عنه د ورسره شاته په سورلۍ ناست ومعه بلال او بلال ورسره و وعثمان ابن طلحه وعثمان ابن طلحه د کعبې سره هغه سورلۍ ودروله بیا عثمان ته وایي چابي راوړه د کعبې چابي راوړه دروازې یې کوله وکړه فدخل النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو وأسامة وبلال وعثمان او دا وسلم ورننوتو ثم أغلقوا عليهم الباب او بیا دروازه په ځان پسې بنده کړه. دا صحیح حدیث کې دي هر چې بره ختلي کعبې ته نو دا په بعضو آثارو کې راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته ورننوتو نو بلال ته ووایي چې ته بره وخېږه کعبې ته او اذان وکړه. نو هغه بره ختلی او اذان یې کړی. اوس دې باره کې دا نشته چې دی د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب په اوږو خپه یې ښودې وه او که دی به بله څه طریقه ختلی و الله اعلم. خو دومره راځي بعضو اثارو کې چې اذان یې د کعبې په سر باندې په چت باندې کړی و.